د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی او په تحفه کې ټوپک ورکړی دی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سیاسي مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی او د هغه سره د پاکستان پر روان سیاسي وضعیت او نورو مهمو چارو خبرې اترې کړې دي. پاکستاني رسنیو ویلي دي چې په دې لیدنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د جمعیت علما اسلام ګوند یو شمېر مشران هم موجود وو. د آصف علي زرداري او مولانا فضل الرحمن ترمنځ د شوې د لیدنې زیاته جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو پاکستاني رسنیو یوازې دومره ویلي دي چې د پاکستان په موجوده سیاسي وضعیت کې خپلو کې خبرې اترې کړې دي. مولانا فضل الرحمن چې تر دې وړاندې د PDM ائتلافي حکومت برخه وه، د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د اوسني ائتلافي حکومت نه بهر دی او په دې وروستیو کې په خپلو ویناګانو کې په پاکستاني حکومت سختې نیوکې هم کړې دي. مولانا فضل الرحمن په دې وروستیو کې په پاکستان کې له سره د نویو ټولټاکنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې موجوده حکومت د پاکستان د نظام چلولو وړتیا نه لري. د پاکستان اوسني حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشرانو هم په دې وروستیو کې څو ځله د مولانا فضل الرحمن سره لیدنې کړې او هغه نه غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت پر ضد باید د تحریک انصاف ګوند سره خپله مبارزه په ګډه په مخ یوسي، خو تر اوسه تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام ګوند د حکومت خلاف په ګډه مبارزه اتفاق نه دی کړی. پاکستاني رسنۍ وایي چې د آصف علي زرداري مولانا فضل الرحمن ترمنځ شوې لیدنه کې د پاکستان په سیاسي صورتحال او نورو مهمو چارو خبرې اترې شوې او آصف علي زرداري هغه ته باور ورکړی چې اندېښنې به یې ختمولی شي. راپورونه وایي چې د پاکستان اوسني ولسمشر آصف علي زرداري مولانا فضل الرحمن ته یو ټوپک هم په تحفه یا ډالۍ کې ورکړی دی.